بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو راغلي یو. بیا هم د همغې مورکۍ پخوا ته چې دغه کیږدۍ ده او په حساب په دغه کې ژوند کوي. لنډه کې زه وایم د دې خور ورته وایم که مور ورته وایم، د دې خاوند چې و سرطان و، هغه په ځای پروت و چې بیا دې خپله دا خټې کړې وې او ځان ته یې په یو پردي چاردیوالۍ کې دغه کیږدۍ جوړه کړې چې د دې ځای نه یې جواب کړي دي. د دې تر څنګ د دې خوراکي مشکلات نور هم دي. اوس زه خبر شوم چې خورې تا هم کوم تکلیف پیدا کړی. دا ولاده خپه مې ده بیخي نو داسې کړې مه چې بیخي یو درد ده. دا ولې خورې؟ هېڅ څه خبره یم نو ډاکټر ته تللی وې؟ ولاړم دوی مې واخیست، هېڅ ښه نه شوله ورسره. ورته ډاکټرانو ویل هند ته لاړه شه، په چې لاړه شه. نه نو موضوع ولې دونه جدي ده چې خبره تر هنده پورې ورسېږي؟ دا رګونه یې بند دي سوچه. احساسه یې یعنې پوهېږې ورباندې چې ډاکټرانو ویل رګونه یې سوچ بند. نه دغه ماشوم چې ستا په خپل لاس وي، ته دلته لاس و په دې باندې ته احساسه یې چې دې لاس ووارو؟ هو درد چې درد کې بیخي خوځېدیا نه شم، ځای کې پرته یم، دیګیا نه شم کولی، دغه نه شم کولی، ډوډۍ نه شم پخولی، بس ځای کې پرته یم. نو هغه دی د روژه در باندې څنګه تېرېږي؟ بس د تېرېږي دغه ده نو بس پراته یو ورته نو څه به وکړو. او د دې کور درک ولګېده؟ نه چېرته ولګېدی، سړي ته م زنګ ووهه چې مه راځه، یو څو ورځې موږ ته نور هم صبر وکړه، زه خپله مریضه یم، چېرې کله زه ښه شوم بیا به ووځم. او هغه د زوی لاس چې دی هغه شوی و؟ هغه اوس ښه دی، د 2 شپې بستر و، عملیات یې وکړو ورته، دا ګوته یې 2 شپې تانبه کې بستر و، عملیات ده. دا چې د روژې میاشت ده، یو څه اندازه مرسته ده درخانۍ خور رالیږلې تاسې دپاره، دا ورته وشماره وروره. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 200. مور تکلیف ده لکه چې ډېر دی. ولاړ څه ډېر دی، بیخي خوځېدی نه شم، ځای کې پرته یم. موږ څه خدمت وکړو خورې؟ موږ د ډاکټر ته ویسو، خپله ځې دلته درته رکشه راوغواړو. خیر اوس مننه، خپله لاړه شم. اوس خو کم ته مرسته در سره وشوه، کولی شي بیا ډاکټر ته لاړه شي. هغه د چا چې دی د همهغې ته دعا کوه چې درخانۍ درته رالیږلې. خدای دې اباد او خوشحاله لري، خدای دې ډېر هم ورته ورکړي. امین که خدای دې زموږ او ستاسې ټولو صوب وسیله وکړي. خوشحاله اوسه.